السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدثر بھائی څنګه حال دی؟ خیر طبیعتونه ښه؟ زما په خیال چې واحد بھائی او جی بالکل واحد خبرې کومه. مدثر بھائی څنګه یې؟ ښه طبیعتونه ښه او یو ځل دی بیا ډېر مبارک شه واحد بھائی. الله دې وبخا ډېره مهرباني او لایف یې مدثر بھائی. بالکل تاسو شو کې لایو وی واحد بھائی. ښه بس مدثر بھائی بس ډېر زیات خوشاله یو. ستانه زیات مون خوشاله یو مړه، ستانه زیات مون خوشاله یو. او چې څومره اوریدونکي دي د ټولو ته زما د طرفه ډېر سلامونه. زه واحد خان خبرې کوم د یوسف آباد او پېښور نه. واحد بھائی هر څه پرېږده دا راته ووایه واحد بھائی چې تا به د کله جیل نه میسج کوم مشکلات به درته وو که نه؟ یاره مدثر بھائی لږ نه ډېر زیات مشکلات به وو، ځکه چې څو پیرم لکه داسې وه چې چاقۍ هم پرې خوړلي دي، هلکې لکه مطلب سزا هم پرې خوړلې لکه نه اورېدونکي او پر دې خبره باندې نه پوهېږي. جی او سزا هم پرې خوړله او ډېر زیات مشکلات راته، ځکه چې هلته کې موبایل او موږ داسې په پټه باندې ساتلی دی، ریډیو موږ داسې په پټه باندې ساتلی دی، ریډیو الاؤډ نه دی، موبایل الاؤډ نه دی، بیا د هغې چارج کولو او بیا په هغې باندې سزاګانې خوړلو. خو دا تاسو سره بالکل دا تاسو سره او چې څومره اورېدونکي دي ټولو سره زموږ مینه وه او دا زموږ یو فیملي یو د کور ماحول او ډېر زیات زموږ خوښېدو. مدثر بھائی دا به تاسو ته پته نه وي، موږ سره دلته یو ډاکټر صاحب و، هغه ته کرونا شوې وه که نه؟ جی موږ سره سټور کې و، نو د هغې د وجې بیا موږ کرنټینا شولو او کرنټینا کې موږ تقریبا 12 دن بیا موږ کرنټینا تېره کړله او هغه کرونا ټیسټونه چې کوو هغه الله تعالی نیګیټیو راوستل، الله رحم وکړلو. او په هغه ځای کې مدثر بھائی ګورې ما ستاسو پروګرام پرېښی نه دی، هلته کې هم ما ډاکټر صاحب ویلي چې زه څه وکړم تاله زه څه راوړم. نو زموږ چې کوم سینیر ډاکټر صاحب ما ورته ویل نور هر څه پرېږده، خو دا ریډیو چې کوم دی ریډیو ماله راوړم او نور قیدیان چې واحد بھائی هغوی به پروګرام اورېدو؟ بالکل ټول جیل اورېدو، زیات خلک وو چې هغوی به اورېدلو او ستاسو پروګرام ډېر انتهایي په شوق سره به ستاسو پروګرام اورېدلو په جیل کې. اکثر چې به ما میسج داسې په دغه طریقې سره کولو، ځکه چې هغه نور به خبر شول نو بیا موږ ته په جیل کې لږه مسله جوړېده که نه؟ بالکل. او نو په دې وجه ما لږ دغه کولو. بل مدثر بھائی چې څومره خلکو ما له خدمونه کړي دي ما سره په ډایرۍ کې لیکل شته دی، هغه به زه نومونه دغه کوم، خو څه په ما ته هم داسې یاد دي. زموږ ماریا خور ده، دې کې فاطمه اصفهان ده، ډاکټر دعا حیات ده، ایمن وحید ده، چې کوم دی کاري صاحب دی، شمع لاټین دی، بیا چې کوم دی پیاري ده او داسې نور هم ډېر نومونه دي مدثر بھائی. واحد بھائی ډېره مننه، صرف 20 سکنډه پروګرام کې پاتې دي ختمېدو کې. تاسو به زه لایف سبا مخلمه بیا به م راځئ او دا مینه به تاسو سره همدارنګې قایمي او الله مو آباد لره واحد بھائی. ډېره مهرباني یو جهان مننه ټولو ته زما د سلام دعا. وعلیکم السلام. مننه.